د پښتنو افغانانو تازه وینه تویدنه او جګړه په خیبر پښتونخوا کې یو ځل بیا د افغانانو پښتنو د وژنې لړۍ پیل شوې. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه کتلی شئ. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د ډان ورځپاڼې د راپور له مخې د جمعې پر ورځ د خیبر پښتونخوا په کورمه ولسوالۍ کې له پاړه چینار څخه پېښور ته پر روان کاروان ناپېژانده وسلوالو برید کړی چې له امله یې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر لا درکه دي. په راپور کې راغلي چې له پیښې څخه وروسته په شاوخوا سیمو کې د وګړو لخوا لاریونونه پیل شوي دي. د نوموړې ولسوالۍ سیمه ایزو چارواکو رسنیو ته ویلي چې د سپرلیو دغه کاروان د بګند قمر له سیمې څخه د تیریدو په حال کې و چې ناڅرګنده وسلوالو پرې برید وکړ. ځایي چارواکي وایي چې د دغه برید له امله د طاهر حسین، سفر علي او مرزا حسین په نومونو کسان وژل شوي او نور د شپې تر ناوخته لا درکه وو. د نوموړې ولسوالۍ کمشنر ویلي چې د وژل شوو کسانو جسدونه یې پاړه چینار ته لیږدولي او له هغه ځایه یې د دوی خپلوانو ته سپارلي دي. عامر نواز ډیره کړي چې د پیښې په اړه څېړنې روانې دي او ژر به یې پایلې خپرې کړي. بلخوا د وژل شوو کسانو خپلوانو ویلي چې دغه کسان پېښور ته د خپلو پاسپورټونو د نوي کولو لپاره روان وو او غوښتل چې د پاسپورټونو له نوي کولو وروسته له هیواده بهر د مزدورۍ لپاره لاړ شي. سیمه ایز مشر حاجي امداد علي په یوې خبري غونډه کې پر چارواکو نیوکه کړې چې سرکاري چارواکي د ژغورنې په کاروانونو کې د سوداګریزو لاریو د تیرولو لپاره بډې اخلي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.